تازه نړیوالو ته د امیر المؤمنین مهمه وینا. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. د امیر المؤمنین تازه وینا چې د افغانستان ملي راډیو د یو غږیز پیغام په بڼه خپره کړې چې په دغه پیغام کې ویل شوي له دې وروسته به شریعت په عملي ډول پلی کوو او ښځو ته به په مازدر کې سزا ورکوو. ملا هیبت الله لویدیځو هیوادونو ته په خطاب کې ویلي، ستاسو پر وړاندې مو 20 کاله جګړه وکړه او 20 کاله نوره جګړه به هم وکړو څو په ځمکه کې شرعي قانون پلی کړو. غږیز پیغام کې زیاته شوې موږ د الله حدود نافظوو. تاسې لویدیځوال به وایي چې د ښځو په ډبرو ویشتل د دوی د حقونو تر خپو لاندې کول دي، خو موږ به په عام محضر کې د زنا حد هم پرې تطبیقوو. د هغه په وینا دا ټول ستاسې د ډیموکراسۍ خلاف دي او په دې هر یو کې به ستاسو سره مقابله کوو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.